هر بدر وشتنا شي چیرې ځې زما لوناوې ته ځې نو نه دې پرېږدي دلته په بادینې باډر باندې 15 شپې به سر دي دلته دې 15 شپې سوي دي نه دې پرېږدي عمر دې څو ده عمر نه یم خبر چې خیر عمر چمرک دی نوي کال تر اتیا تیر یم او قدرمنو دغه سپینږیری بابا ورسره دغه یو کوچنی دا ځوان هم دی دا غواړي چې افغانستان ته ولاړ شي لوناوې ته ولاړ شي نن یې 15مه ورځ ده په پاک افغان باډر بادنې باندې بند پاته دی نه پرېږدي د افغانستان چې کوم ډریوران ګاډیانې دي په هغه کې چې سپور سیم کښته یې کړي نه پرېږدي نو موږ خواست کوو له الله حکام اوسه چې دا سپینږیری چې عمر یې 90 کاله دی باید دغه پرېښودل شي چې د خپل وطن خپلې خاورې ته ولاړ شي ته چېرته راغلی وې حاجي صاحب مریض به په دغه باندې په هغه کندهار ولاړم له هغې خوا لې خوا په کندهار ولاړلې مریض ولې کندهار ولاړم اوس د لې بند پاته اوس د لې بند پاته نو تا خبره کړې ده له دې سره چې ولې مې نه پرېږدي زه دې څه نه یم راغلی خو داسې مې لا نه ورپرېږدي زه ژوند په سترګو سترګو هم نه وینې او بېکاره یم د سترګو ډېر د تا مخ مې د قرآن ووایي که وینم ښه ته ولې بند دی زه دلته مې کار کوله زه مو کور ته جلال آباد له هلته مې کور دی میاشت خو مې وشي نه مې پرېږدي دلې صحیح به زه کوشش کوم دا ویډیو چلوم انشاءالله الله مهربانه دی چې لاره به در خلاصه کړي صحیح ده مهرباني